چې بخل پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب چیز دی د انسان دپاره او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه په ځان په بچو دې خرچ کړه په ښځه دې خرچ کړه په ګاونډي دې ولګوله په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله جومات مدرسه غریب له دې ورکړه دا ګل شوه ګل دې ته ګل وایي د دې فایده به په دنیا کې م الله درکوي او په آخرت کې به م الله درکوي ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ هغې کې به دویمه خبره نه وه خود حضور پاک څومره سخي و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت په بخاري شریف کې راځي هغه وی د الله رسول زه به په تا اس خرڅوم اس یې ستاسو وی نه په بیه اس یې ترې واخېسته پیسې حضرت عمر له ورکړې هغه ټیم یې د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر تبخیراتي ورکاغلی وه دا وه پلار نه یې ولفا نشته پیسې ورکړل او زوی له یې ورکړل داسې هم کولی شو چې پلار ته یې وایي چې دا اس دې زوی له ورکړل نه خپل یې پکې ځان را دننه کړ په بیه یې واخېست پیسې ورکړل او فوراً یې هماغه اس په هغه مجلس کې د هغه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه صفتونه ښو دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د یو ښځ سره خوا کې په لاره تېرېده روان یو غلام و یو امرأې هغه ګړی چیلی سره و دې پیسې امتحان کوي ازمایش پې کوي ګوري چې دا هلک د ده څه سوچ دی د ده څه نظریه ده عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی هلکه وایي یو ګډ چیلی را باندې خرڅ کا او ورته وایي دا خو زما نه دي دا خو د بل چا دي زه خو غلام یم دا خو د بل چا دي د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه یو ګډ را باندې خرڅ کا اوس به یې دلته ستا په مخ کې اعلان او سرمن به ترې وباسو پوخ به کړو ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو او ورته یې مشره ما خو تا ته ووایي چې زما نه دي پردي دي نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړ مالک په څه وایي چې ګډ دې څه کړ دې پیسې ازمایش کوي وي داسې وکړه چل درته ښیم ګډ را باندې خرڅ کړه پیسې واله پیسې به نغدې کې ستا به شي غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو ته به هم وخورې مونږ او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی ورته ویې شرمخ وللی شرمخانه وی تخته په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر پیسې به هم نغدې کې مالک به هم درته څه ونه وایي غوښه به هم وخورې موږ به هم وخورو چې دا خبره یې وکړه هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله وی این الله الله مې کم ځای دی الله مې نه دی چې ته وې مالک به درنه خبر نشي نو مالک به خپل کار کوي الله خبرېږي فاین الله زما الله به کم ځای چې ته دا ګډ پتا پردې خرڅوم پیسې جیب کې چې مو هغه ته دروغ وایم ما خو الله ویني که نه زما ورونو ګورې دا بنیادي خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اووه کسان به د قیامت ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي اووه کسان په هغه اووه کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففادت عینه چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبېږي اوښکې ته وبېږي او ځان ته الله رایاد کي هېڅوک هم ني او پړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی دا بنیادی چیز دی مونږ وایو مړه پلان کې خوشته نه
یاره پلان کې خو نشته ذرا شمله چې هر څه به وي دا به نه وی هېڅوک نشته او الله شته الله دې ویني که غلط کار کې که ښه کې الله دې ویني د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په بلستن کې دنم ګناه کې په خدای قسم الله دې خبردار که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکړه چې دا ګس لاس درنه خبر نشي که ته وایې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي او رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پرې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلی د چا دی ته د چای وی د پلانکي نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډه چیلی ما ولیدې د خود په خوا کې سړی دی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅو وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کړه وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې اومې هغه غلام واغېشت اومې هغه ګډه چیلی واغېشت ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه له ګډه چیلی راوستې دروازې وله روتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختې نه کاکاجي وی دا ګډه چیلی تا اغېشتې دي وی یو وی زه یې راته وښایه دا کوم ځای ودرو او وی زه دې م اغېشتې یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایې چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته وی بچې ما ته ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې هغه الله له مې اغېشتې چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته او فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له او خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډه چیلی مې هم تا له اغېشتې دا هم ستا یم ګډه چیلی هم ستا ته هم د خدای په خدای داسې سخا او په صحابه کرامو هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري لاندې لوی شوي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې در پاسه وه د هغې څادر ورباندې در پاسه وه خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کوو یقین یې و زموږ یقین نشته هغې د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم مال یې الله راکوي د بالکل یقین زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو او مونږ وایو که دا 5 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغې به وی نه دا ظاهر کې کمې شوې خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې هم راکوي بنیادي سیز دقه یقین دی زموږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقر د فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به دې مالدارۍ د دې بدل به خدای در مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د دوی واده کې اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دغه زموږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کوو لکه هغه یقین نشته چې کوم د صحابه او کوم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ ویرانول او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وساته خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بالکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی
چې زه په تا احسان کوم. دا به نه وایي چې مړه تعالی بل ورځ ما پیسې درکړې، ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار ووی او رالی ونه کړ. دا نیت به نه کې، په ډېرې صدقه دوړه شوه. د چا نه به تمه نه کې، په تمه به شیشې نه ورکړې. دا به نه وی په هغه به احسان نه کې، وایي ما دله دا شی درکړی دی. وایي مونږ خو دې غرق کړو که نه، ټول عمر مونږ وایو که نه یاره ده سره ما څونه ښېګړې کړي، دله ما څومره جامې، دله ما څومره جوړې، دله ما دونه ښېګړې او دې ما سره ګوره د ما خبره نه مني. نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاره نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره صرف الله. یو د عبرت قصه مې درته مخکې م کړې وه، بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده، میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کفنۍ دا دارو دي، دا دي، دا ښه دي، داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې وه، سخته ګرمي. د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله، هغه بوډۍ بار راوتی وه. بوډۍ چې بار راوتی ویې کتل نو دا میډیکل لفټ ته هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخته مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه، یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې، مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی، دا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښلي، یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ. بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ځې. ګوره یو ښځه یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه. زمانه ډېره زیاته تېره شوه، لږه نه ډېره زمانه، ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده، بیا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده، بیماري پرې راغلې ده، ګاونډیانو وړې ده هسپتال، هسپتال ته یې وړې ده. هلته کې د دې علاج شوی دی، چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی. چې کله دا بلکل ټیک شوه، هغه هسپتال کې خو بل وروستو علي یا مخکې جمع کوي یا وروستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته، هر څه ورکوي. چې دا ښځه جوړه شو، ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې، ته ځه، ته مونږ بېهوشه راوړې وې، مونږ د زړه اپریشن وکړو، ټیک شو. نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي، نو هغوی ورته بل راوایسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې. ښځې په ځان راکېښودې، تا خدای پاک زر کړم، ما څه کار و، ما سره دونه پیسې کړي، ما سره دومره پیسې کړي، زه د کومې راوړم؟ او هغه چې هسپتال ته راوړې ما هغوی ته یې هم خیرې کولې، دا د خدای غر کې زه سله راوړم، خو بوډۍ ښځه مړه به مه کړه. دوی د هسپتال ته چا ولې راوړم؟ ما له ولې علاج کو؟ ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي، پرایویټ هسپتال ته یې راوړې، ما ته څه مصیبت اختی یم. هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وهه، نو وایي پیسې د کومې راوړي؟ ته خبره خو وګوره، دا کاغذ ته واړوه. چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي، پیډ ختم وصول شوي. نو بس دا لږه خوشحاله خو شوه چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي، زه دې نه خلاص شوم، خو دا پیسې مې چا ورکړي؟ دا راته ووایه چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده، نو دا چا دا پیسې ورکړي؟ څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې د لکونه روپۍ؟ نو هغه سړی ورته ووایه ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي. نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk، چې د یو ګیلاس د پیو شکریه، د یو ګیلاس د پیو شکریه. چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو
چې کوم هلک باندې دې پیش کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی اسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدل ده هغه پېژندلی ده چې دا خو مخته ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی فري علاج یې دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای چې دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روان وم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تلو کراچۍ کې د موسقۍ وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک کې وبخي د دیدار آباد امرتسر ملګری همې ګوه خو هغه وفات شوي نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینګ کوز شو مونږ د دلته نه ایجنټ ویلو 14,000 روپۍ ټیکټ و ښه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلو چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلیټ چې څنګه تلم یو بټوه پرته دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده پته کې مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه ده الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلیټ دی ټیکټ مې ورته وخوړ نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه دوه کسان یې میاں وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډی ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکته نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم پاسپورټ هم ټیکټ هم ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوایسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی څه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې ته ځم چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوت یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پشي بوډاګان دي داسې هغه یو لاس سره پېږي داسې خو چې ما وکتل ما ورته جنته که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وي د ده نه هلته چې د لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږم ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راویستریل شو او ما یې راکړې وي هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 500 روپۍ خوشحاله ورسته الله دې بدل خلاصولو ته بوت هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي یم الله زما نه غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکړي خو بس خلک وي نه که مې ورکړه دی راغی کمي صیبه چې زه سبا یاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدم ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظ په دې مانځو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاپس هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجې وه داسې هغه برجې سره مې خپل بیګ او
ما سره هم بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده ما ته وي زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم منزل وکړو ما ته وي خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې هم وی راکړه چې ولګو کنه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخه مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړ زمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک کې تو درې ما وی کېښود یاره مې تو درې که ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریاضونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت راوړه اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چا نه قرض هم والې خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بسئ هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې هم ګاډي راته و یا ته وکړه راځئ ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو برجۍ ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به دې سامان ایستې و تشه بټوه پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ساتلی زما وروڼو الله د چا بدل پرېږدي نه په هغه سات دله خدای پاک بدل درکړي د خدای په لار کې نه ورکې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کړي حقوق نه ورکې نه پردې حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری ولا ورکړه دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړوي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي دا قمال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال السکا اوس به څه کوې اوس ته خو مال دې جمع کړو پرېږدې خو بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سرې کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کړي کوم مال نه چې ته زکات نه ورکوې ډېر خلک دې زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکړي باقي زکات نه ورکوي وی مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکړه راشه ولې خدای دروغ وي پیغمبر دروغ وي الحمدلله رښتیا دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کړي او په دې تی د پاسه به یې کېدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخي او شاته به په دې اولي ورته کېدي دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به دې تی ته دا ته ورارسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای یو اجدها جوړه کړي غټ خامار بسې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي
او دا وختي به ولې شو کوي دا وختي په دې به ورته چکونه لګئ چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات دې ته نه دی ورکړی صدقه خیرات دې نه دی کړی دا وختي به ورته راکاږي چکونه به لګئ او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزکه انا مالکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ورې ښه ستا خزانه یم ټینګ شوی زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خارو دا کم شو ته وایي کم شو نو دا کمېدل د خلي د دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به پې پسه ګرځوي دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکوي دا به پې د پسه تاویږي ګرځوي او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګوي او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلي وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلي یو دی که دوه دي کم څاروي چې هغه یو انسان تجارت نه ساتلي یو هغې چې د قلبه ساتلې د کار پې کوي خیر پروا نشته په قلبه ډېره ساتلې چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اخیستی دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلي په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اخیستی دا تاجران اکثر ګډان چیلې او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت لپاره دې کې ګورې زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلې کې سرن لی اخیستی یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې څاروي دي یو یې خپل کار له اخیستی زمیندارو کروالان چې دا ما کار له اخیستی دي کار به پرې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پرې کومه بچي راوړل نو زه بچي به همسې خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اخیستي چې خلکو له پرې لګیا دي کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اخیستل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د دې خپل د قیمت به یې ولري او د هغې زکات به ورې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې قریب من الجنه جنت ته نږدې قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې هلکې صفت کې څوک دې نه تخلي مالدا پرې ښه سوی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک په نږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې بس دا خدای شان دی که نه چې بخل ډېر ختم او دا بخل چې که نه دا بخیلوالی بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنئ که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوسه چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي بس پیسه د جیبه راوباسي لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله خوله شي روپۍ ورته جاړي جاړي ورته خوله شي چې بابا جي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته یې کېږي خو بل یو سړی اوس مړ دی خدای دې ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه د خدای مخې ښه انصاف نو ما ته به یې هغه ښځې وې
ما ته ویره دی سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان مال ویلي دی که څنګه چې او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار کوله نه نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې وینځئ په خپل یې کله وینځئ ټوکړې ټوکړې یې کله وله زه وکړم نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چې چمړی پاتې شي هغه ډوکي مډوکي پاتې شي نو یې دیګه ورکړي چې ځه خدای مې بېخو مسله دی په بچو مخوره څه مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړې نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو کومګې دی نو هغه چمړی واړه کوم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نه رکېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دی خدای وبخښي هغې به وي وي د سپېره نه ځان ته رکېږي او نه یې مونږ ته رکېږي نو وایي مونږ خو هر سره وړو وي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وي ځان له غوښه هم راوړو او وي چرګان هم راوړو هر څه راوړو وایي مونږ ښه خورو او وایي دې سپېره ټماټر ټکوو او وله ورکوو وایي ځکه وایي تاسې وایي دې ته خوراک وایي وایي دقسې وایي بچت کوئ بچت چې بچت کوو پته هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او وایي موږ په خپله ښه چرګه لږې د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ ښه د ظالم نه راوړي کله ورسره نه وي او کله ښه جیب ډکي دا ده را یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي ته خو پېښ هم چې نه شي والی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه و نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوشو ته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره راکړې نو هغه ښه دی زر په پلیټ کې ترکاري را واچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکړو کې خدیس لور هغه له ورکړو زمونږ پې بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکړې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شوم پړق بچیه غریب دی اوږې دې وي بس تا لرې ګټي دا زما مال دی ما راوړی دی ته یې ویش او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخیسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ بیټ کې ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرېږي او ډوډۍ پې کېښه دا غریب لاړ هلته خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکړې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هلشه به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري دا والا ورکړه هغه ښځه ورته ولې ورکړه وایي خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلی ده ته یې ورکړو وایي تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړې ټوکي ما والي تا ما تېر کړی دی ورکه 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 نو ښځې ورنه نو دې سوالګري وخندی نو هغه سړی ورته وایي وایي ملګري ولې دې وخندل وایي ومې خندل ده چې خبره مې لوړې غوندې ولیدل هلته ښځې راټوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیو دلته ته راکې ته د شوم پړقه هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وایي څنګه چې هغه بشیرجان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دقه رنګې دا خور هم کړوس دی او ځینې د زه سخي یم نو خور مې هم سخي دا زما خور د زه سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوس دی نو بعضې دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای قلم خپې بلېپې به ګرځي او دا سقا پوندې فینې ولي دا سقا پوندې یا لکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې دی لږ دولت دی په خدای د دې خلقو د مالونو نه شلېږي
مال ته پاتې شو مسوتا او ټوله ورځ دغه شوملې دي او لاوڼ دی او چټني ده. ولې که بچو له وړې نه په ځان لګئ، خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ، په ځان هم ولګوئ، اسراف او تبذیر مه کوئ، په ځان هم خرچه وکئ، په بچو هم خرچه وکئ، په ښځو هم خرچه وکئ، ګاونډي له هم ورکئ، کونډو له هم ورکئ، یتیمانانو له هم ورکئ. قسم دی ګورې تسمیه درته دا به نه وایي چې یوازې زکات حق دی. ان فی المال لحقا سوى الزکات، د ترمذي حدیث دی. دا چې په ګاونډ کې د کوم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی، خدای به درنه تپوس کوي. ته چرګان خورې، قورمې خورې او ګاونډي غریب ته ډوډۍ نه میلاویږي. نن داسې دور دی، داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته. سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته وم دارو لیکل چې سار برالو سار کنه نو موږ وی دارو ما خو نه دی راوړی تا ته چې ما پرون لیکلي چې دا دارو راوړه وی په څه راوړه څه دې راسه د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په هسپتال کې تړته کې وی او لاړل نشو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشته. ورشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعض خلک د پیسو د لاسه چوي. دا حقونه یې در باندې د دې غریبانانو د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکړئ کوتاهي پکې مه کوئ. او چې دا کم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ. تروړه والا اخلئ، ګوړه والا اخلئ، غریبانان دي چینی والا اخلئ، جامې والا اخلئ. په زکات کې ما نه پرونه مجلس صاحب تپوس وکړو جامې هم ورکولی شي قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي. په زکات کې اوړه هم ورکولی شي. مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت دی دا زما زکات شو. ګوړه ده مثلا من مثلا 500 چې ده چاله ورکړي دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د په زکات کې لاړ دا ورکولی شی تاسو ورکړئ دې غریبانانو جزانانو له بدل به یې د خدای درکړي. څومره چې ورکړې هغومره بدل